ځان دې قربان کړو دین په مینا ستا په جرأت باندې هر څوک فخر کوي نا زار مولانا امت مسلمه قیادت د امت مسلمه مشري دا د علماو ذمه ده خدا ناکار ده دا شماره مجلس دی دا زموږ د دین مجبوري ده او علما خوله بنده کړي علما خاموشه شي و باطل ته باطل نه ووایي و ناروا ته ناروا نه ووایي و ظالم ته ظالم نه وایي کښېني پیغمبر علیه السلام وایي ګل شیطان زه دومره مسؤلیت مې په غاړه دي که خوله بنده کړم کوم شیطانه څه جوړېږي کومه والا به زه راکړم که قوم پر غلطه باندې بیایي پر دښمني یې بیایي پر نفرت یې بیایي د کمزورو په دپاره ستا منصوره پېښه په اتلانو کې اتل وو ستا جدایي کې مې اوچېږي د زړه وینا زار مولانا زار مولانا ځان دې قربان کړو دین په مینا ستا په جرأت باندې هر څوک فخر کوي نا زار مولانا زار مولانا وای مولانا حنیف یو درون شخصیت وو الله ورکړې لوی علمیات الله ورکړې لوی علمیات ټول علماء په منبر صفت کوي نا زار مولانا زار مولانا ځان دې قربان کړو دین په مینا ستا په جرأت باندې هر څوک فخر کوي نا زار مولانا زار مولانا وای دارالعلوم اسلامیه د علم ښکلي درسګاه د علم ښکلي درسګاه درس و تدریس پکې اعلی مقام لري نا زار مولانا زار مولانا ځان دې قربان کړو دین په مینا ستا په جرأت باندې هر څوک فخر کوي نا زار مولانا زار مولانا وای زخمی زخمی له دنیا لاړې ډېر ارماني له دنیا لاړې ډېر ارماني له دنیا لاړې مفتی قاسم ستا یادګارونه ژړوي نا زار مولانا زار مولانا وای په ښکلي دین باندې قربان شوي د هر سړي د زړه ارمان شوي د هر سړي د زړه ارمان شوي حسرت همت در پسې اوښکې تویوي نا زار مولانا زار مولانا
ځان دې قربان کړو دین په مینا ستا په جرأت باندې هر څوک فخر کوي نا زار مولانا زار مولانا وای د سرو ګلونو تلملیار شوي جنت بخونو کی حقدار شوي جنت بخونو کی حقدار شوي رحمان ولی مقبل دل ډېر یادوما ځان دې قربان کړو دین په مینا ستا په جرأت باندې هر څوک فخر کوي نا زار مولانا زار مولانا زار مولانا دا د نظم د پاره فرمایش کړی دی جناب حسرت خان همت او شاعر دی رحمان ولی مقبل او په आवाज دا افسر خان حیدری